موږ کومې جزیرې ته ورنږدې شوي وو. ممکنه ده چې دا هماغه جزیره وي چې د کومې موږ ته په منو یې ذکر کاوه، چې ویلې تر څو ورځو مزل وروسته به درته یوه جزیره راښکاره شي. په کرار کرار چې زموږ بیړۍ ورخواته کېده د جزیرې آثار راښکاره کېدل. آخر په ډېر ځنډ ورسېدو. په ډېر تلوار سره مو دروند لنګر واچاوه او بیړۍ مو ودروله. ما ټوپک، جان، چاقو او ماترو څټک راواخیست او په جزیره ورننوتو. د جزیرې آثارو دا ښووله چې انسانان پکې نشته، خو هر شی لکه ونې، بوټي او نور یې ډېر لرل. یو قسم ونې وې چې د الوچې په شان میوه یې نیولې وه. اوله حمله مو په همدې وکړه. ماترو ژر ژر لږه وخوړه. جان ماته وویل په پلنه ته لږ فکر وکړه چې دلته خو کوم خزنده یا کوم بل ځناور نشته. خدای پوهیږي زما زړه یو څه ویریږي. که زما منئ نو راځئ چې ژر تر ژره له دې محسوسه مقام څخه پښې وباسو. ما څه ویل غوښتل چې جان د ساحل په خوا منډه کړه. زه او ماترو هم پسې ورغلو. په ریګ کې وغځېده. ویلې ژر ژر خپله خوا وګرځوئ. ما ته اوبه او هغه میوه زهرجنه معلومیږي. په خپله یې ستوني کې ګوتې واچولې او خپله خوا یې وګرځوله. زما هم خپله زړه بد کېده. خوا مو وګرځوله. کله چې بیړۍ ته روانېدو نو ماترو ناڅاپه وغورځېد او له خولې ځګونه روان شول. ویلې په پلنه په ګېډه کې مې اور بلیږي لکه چا چې په مرۍ کې نیولی یم. جان وویل ما نه ویل چې جزیره بې له څه نه ده. ژر کوه چې هلک بیړۍ ته یوسو، که نه د سره به موږ هم دلته مړه یو. تر څو مو چې ماترو بیړۍ ته رساوه زموږ حالت هم مخ په خرابېدو شو. نه پوهېږم د ښکلا له طرفه هغه جزیره په زړه پورې، خو هر څه یې زما په اند زهرجن و، ځکه چې کوم ځناور یا ژوی یې نه لاره. خیر خوښ په دې یو چې ژوندي ترېنه راووتو. د لمر ختو به 2 ساعته وتلي وو. بیړۍ مو بیرته روانه کړه. لکه قسمته هوا هم د شمال په خوا چلیده. چې له هر څه وزګار شوم ماترو ته راغلم. جان ورته ناست و. هیڅ نه پوهېدو چې څه وکړو. یوازې چې موږ ته څه راتلل هغه ټوټه اوبه لمدول او په ټنډه ورموښلو. د ماترو حالت ساعت په ساعت لا پسې خرابېده. په خپله زموږ هم حالت روغ نه و، خو له ماترو بیا ښه و. ماترو خوارکی ډېر وږی و. ځان یې سم پرې موړ کړی و. خولې یې همداسې ځګونه کول. جان یې خوله ور پاکه کړه او د باران اوبه یې په خوله کې ور وڅڅولې. کوم 2 ساعته وروسته یې ایله سترګې وغړولې. کله یې چې خلاص بادبان ته وکتل ویې ویل په پلنه موږ په سمندر کې یو. ما ورته وویل حال دې څنګه دی؟ ده وویل نه پوهېږم، په ګېډه کې مې اور بلیږي او مرۍ مې بنده ده. زما په فکر هغه الوچې نه وې، کومه زهري میوه وه. بیا یې وویل تاسو څنګه یې؟ ما ورته وویل اثر خو یې په موږ هم کړی، خو لږ دی. اوس ښه یو. دا چې له لوږې د ټولو حالت بد و، د شمشتۍ غوښه لمر ښه پسته بویه نه کړې وه. همداسې مو سره وخوړله. جان د میخ نه د ماهیانو کونډه جوړه کړه او په سر پورې لږه غوښه وټومبله. دا چې په روانه د ماهیانو نیول سخت څه چې ناشوني دي هیڅ په لاس ورنغلل. بیا هم ورته ناست و. زه همداسې د بیړۍ په فرش څملاستم. همداسې پسې ویده شوم. کله چې مې سترګې وغړولې نو د لمر په لوېدو و. کتل مې چې خواته مې جان او ماترو هم ویده شوي وو. ورته کتل مې چې له څو ورځو نه یې چې ږیرې نه وې خریلې سم ځنګلیان ترې جوړ شوي وو. په خپله خو ځان نه راته ښکارېده، خو د ملګرو په دې حالت مې سترګې سختې راډکې شوې. نه مو د ژوند له طرفه زړه ښه و، نه د حالاتو له طرفه. په تن مو کالي ځای ځای شکېدلي وو. داسې ښکارېده لکه د ښه جنګ کولو او یا د یو اوږد ښکاره چې راستانه شوي وو. خیر په دې حالت مې هم شکر وایست. په دې وخت کې ډېر لرې په سمندر کې یو تور شی ښکاره شو. کله مو چې نظر ورته وکړ دا یوه غټه بار وړونکې بیړۍ وه. له خوښۍ نه په کالو کې نه ځایېدو. ماترو چغې کړې هغوی زموږ په طرف را روان دي. کیدای شي موږ یې لیدلي یو. کله چې لږ سره نږدې شو یوه تیل وړونکې بیړۍ وه. پاس په سر یې یو څو سړي او ښځې ولاړو.
کله مو چې مسافه 1.5 فوټو ته سره رسېده، د سړیو او ښځو په منځ کې د بیړۍ کپتان راښکاره شو او خولې ته یې لاسپیکر ونیو او په انګریزي یې وویل: تاسو له کوم ځای څخه راغلي یئ؟ له فرج ګیانا څخه. یوې ښځې غږ راوکړ: تاسو فرانسوي ویلی شئ؟ د هو ځواب مې ورکړ. راغږ یې کړ: په دې سمندر کې په داسې بیړۍ کې سفر لیونتوب دی. ورته مې وویل: بېشکه، خو موږ مجبور یو. دا تیل وړونکې بیړۍ وه، په غالب ګومان د برټانیې وه، ځکه چې کپتان یې په انګلیسي غږېده او هغې ښځې زموږ ترجماني کوله. ښځې بیا راغږ کړل، ویلې: کپتان وایي چې په بیړۍ کې ځای درکولی شو، تاسې راتلی شئ. خپلو ملګرو ته مې وویل: د دوی غوښتنه به په مننې سره ورلنډه کړو، هسې نه چې فرانسې ته روانوي، هلته مو یونسي. دوی هم را سره ومنله. ورته مې وویل: له کپتان څخه زموږ خوا مننه وکړه، موږ دلته خوښ یو. کپتان او ښځه سره وغږېدل. ښځې بیا راغږ کړل، ویل: تاسو ولې نه راځئ؟ یو ځل بیا مې ښه په زوره ورته وویل: موږ د بندیانو له جزیرې څخه را تښتېدلي وو، موږ مجرمان یو. کپتان زړه سوانده معلومېده. ویلې: مطمئن اوسئ، هیڅ به نه در پیښیږي، راوخیژئ. خو موږ بیا هم د احتیاط لمنه نه پرېښوه. کله چې هغوی وپوهېدل چې نه ورخیږو، نو ویلې: په انګریزي نقشه پوهیږئ؟ درښوولی یې شو. هو مو ورته وکړه او په یوه ټوکرۍ کې یې نقشه او څه خواړه راسره راکوز کړل. اوږده او پراخه نقشه مو سره وغوړوله. شاوخوا ریاستونه او جزیرې پکې معلومېدې او هر ځای یې سره اندازه موجوده وه. ښځې له پاسه راغږ کړل: کپتان وایي چې نقشه ښه په غور سره وګورئ. د لویدیځ لوري ته ټولې جزیرې د برټانیا په لاس کې دي. په هره جزیره کې پناه درکولی شي. تر ټولو د ټرینیډا جزیره نږدې وه چې تقریبا 2 ورځې مزل ورته و. نقشه مو بیرته ورته وسپارله. ښځې یو ځل بیا د خدای پامانۍ په وخت کې راغږ کړل: موږ ټول ستاسو د سلامتیا او کامیابي غواړو او کپتان ستاسو جرأت او استقلال باندې آفرینۍ وایي. موږ هم د دوی د کړې مرستې مننه وکړه او روان شو. په لږ ساعت کې د سمندر په هوار میدان له سترګو پناه شول. بې له شکه دا زموږ لپاره چې موږ سره وشو، په ټوکرۍ کې دومره خواړه وو چې 4 ورځې موږ پرې تېرولی شوی، او اوس مو په پوره یقین وو چې سمندر دا نه خلاصېدونکی او له تکلیفونو ډک سمندر او سفر په ختمېدو دی او ډېر ژر به د ټرینیډاډ جزیرې سره لګېږو. د سبا 9 بجې به وي چې د لویدیځ لوري ته یوه نرۍ لیکه په ښکاره کېدو شوه او موږ له خوشحالۍ څخه په بیړۍ کې په نڅا شروع وکړه او نه پوهېږم چې څه مو کول. د شرق طرف نه را الوتونکي باد بیړۍ په کرار کرار د جزیرې طرف ته ورټېل وهله. په کرار کرار د جزیرې ونې په راښکاره کېدو شوې. د ورځې په 4 بجو ایله د جزیرې خواته ورسېدو. 1 ساعت وروسته مو د ساحل په غاړه ولاړې بیړۍ او خلک هم ولیدل چې یو او بل خواته تلل او راتلل. کله چې هغوی موږ ولیدو، نو په کرار کرار د ساحل غاړې ته زموږ نندارې ته ولاړو چې په حیرانتیا یې زموږ طرف ته کتل. ډېرو یې لاسونه او خپلې خولۍ پورته پورته اچولې او خوښي یې ښکاره کوله، لکه موږ چې کومه غټه لاسته راوړنه کړې وي او د دوی را سره هم شریکه وي. کله مو چې په منځ کې واټن کم شو، ډېرو کسانو په اوبو کې زموږ په طرف را رهي کړل. 2-3 کسانو، 2 تور پوستي او 1 انګریز و. انګریز له واره سره په فرانسوي موږ ته داسې هرکلی وکړ: خوشحاله راغلی دوستانو، د فرنانډو علاقې ته ښه راغلی، تاسو په ټرینیډاډ جزیره کې یاستئ. موږ هم خوښ وو چې سپین پوستي انګریز په فرانسوي را سره غږېده. سپین انګریز وویل: بیړۍ او سامان مو دلته پرېږدئ او ښه په ډاډ په ښار کې وګرځئ. یوازې دومره وکړئ چې د پولیسو ماموریت ته یو ځل ورشئ او د خپل راتګ خبر ورکړئ چې بیا مو څوک په عذاب نه کړي. بیړۍ مو په لنګر ودروله او ترې روان شو. د خلکو مخ ته مو چې کتل، شکر به راولوېده چې هسې نه کومه ټوکه خو به نه وي. خلک هم د یو ځای نه وو، خو انګریزان پکې کم معلومېدل. د ساحل سره نږدې یو ښایسته رستورانت و. هلته ورغلو. په لار به چې چا غږ کاوه، نو د کپتان په نوم به یې غږ کاوه.
هغوی ته معلومه وه چې موږ په سلهاوو میله مزل په یوه داسې بیړۍ کې کړی و چې څوک یې د مایانو د ښکار پسې څه چې د ساحل خواته اوبو کې په چکر هم څوک نه سپرېدل. په لږ ساعت زموږ کیسه بیا په ټوله علاقه او ښار کې خوره شوې وه. کله چې رستوران ته ورننوتو د رستوران مالک له خپله ځایه راوچت شو او زموږ هرکلی یې وکړ او د خوراک پوښتنه یې وکړه او دا یې هم ویل چې کومه پیسه هم نه اخلم. کله مو چې ډوډۍ وخوړله او په سترګو مو رڼا شوه د څنګ له میزه چې مخکې هم موږ ته منتظر و یو د پاخه عمر سړی، یوه ښځه او یوه نجلۍ چې د 18 کالو به وه زموږ خواته راغلل. سړي په ډېر ادب په فرانسوي ژبه وویل اجازه ده چې موږ در سره خواته کینو. ورته مې وویل هر کله کینئ. د رستوران شاګرد ژر څوکۍ ورته برابرې کړې. له کېناستو سره یې وویل زما نوم بوین دی، دا مې میرمنه او هغه مې لور ده. یو زوی هم لرم چې د لندن په یو ښوونځي کې درس وایي. لږ مخکې هغه ساتونکي ستاسو په مخ کې راته وویل چې تاسو له ډېره لرې ځایه څخه راغلي او دلته نابلده هم یاستئ. زه په اخلاص سره تاسو ته په خپل کور کې ځای درکوم. امید دی چې دا خواست به مې رد نه کړئ. د چې کله خبرې خلاصې کړې نو د درې واړو په موږ کې سترګې خښې وې چې څه ځواب به راکوي. دا چېړون له خدایه څه غواړي 2 سترګې. په دې کې به موږ ښار کې نابلده خو لا تر اوسه پورې مو کوم فرانسوي هیوادوال نه و لیدلی او نه موږ ته انګریزي ژبه راتله، خو ډېر په تلوار سره مې ښاغلي بوین ته ښه وکړل. درې واړه خوشحاله شول او څېرې یې وغوړېدې. لږ وروسته یې په خپل موټر کې د ښار په ساحل کې په خپل کور نږدې ښکته کړو. کور یې په یوه باغچه کې جوړ کړی و چې له هر طرفه ښایسته معلومېده. کور ته په رسېدو سره یې وویل تاسو تر هغه لمبا او ګیري صفا کړئ او زه به تاسو لپاره د بسترې غم وخورم. ښاغلي بوین د مدافع وکیل و. په ښار کې یو لوی دفتر هم لاره. 2 ورځې مو په کور کې ورسره داسې تېرې کړې ته به وایې چې موږ عارضي جنت ته راغلي وو. هغوی موږ ته خپل ټول حال وویلو چې موږ غله قاتلان یو، خو د هغوی وینا وه چې ټولې خبرې سمې دي مګر بیا هم تاسې انسانان یې، یوازې وخت او چاپېریال داسې ځای ته رسولی یې، بیا هم ځوانان یې د ژوند اوږد سفر په مخ کې لرئ. تر دې وروسته مو پامونه نیکۍ ته واړوئ، خدای به ضرور در سره مرسته کوي. بیا یې د پولیسو ماموریت ته یوړو. خوند خو یې دلته کاوه چې څنګه په ماموریت ورننوتو هر تور پوستي به زموږ د عزت او د سلامتیا لپاره سلامي کوله. تور پوستي په سپینو دریشیو کې عجیبه ښکلي ښکارېدل. د پولیسو د مشر کوټې ته ورننوتو. د پاخه عمر انګریز ناست و. له ځایه زموږ د احترام لپاره راوچت شو او موږ ته یې د ناستې ست وکړ. له ناستې سره یې وویل بخښنه غواړم، زه له تاسو څخه یو څو رسمي سوالونه کول غواړم. تاسو بې له ویرې او کوم عرضه د هغه ځوابونه راکړئ. په تاسو زموږ شک نشته، خو بیا هم د قانون د احترام لپاره یو پولیس باید دا کار وکړي. لږ چوپ شو. بیا یې وویل اول به ستاسو له پیژنګلوۍ نه شروع وکړم. ما ورته وویل په خپله هنري پیپلن او ملګری مې جان کلاس او فرانس ماترو وویل ډېر ښه. په کوم جرم د فرانسې دولت تاسو شیطاني جزیرې ته استولی یئ؟ ورته مې وویل د قتل په جرم کې، حال دا چې هغه جرم ما هیڅ هم نه دی کړی. ماترو له واره سره راوغږېد او ویې ویل زه خو اقرار کوم ما د پیرس په ښار کې د یو ټکسي ډرایور وژلی و. د هغه په قضیه کې زه هلته استولی وم. انګریز پولیس مشر ماترو ته وکتل او خپله وړه ډنډه یې ورته ونیوله او ورته یې ویل اگر که ته په برټانیا کې وای او داسې دې کړي وای نو سزا به دې د دار زړول و. په هر حال د هر هیواد خپل قانون وي. موږ دا هم اورېدلي چې د فرانسې دولت په کومه جزیرو کې د بندیانو لپاره کوم محبسونه جوړ کړي. هلته له بندیانو سره سخت ظلم او زیاتی کیږي. داسې ظلم چې د فرانسې په دار زړول ترې بهتره دي. خیر بیا هم خپل قانون به در په ګوته کړم. زموږ قانون او تاسو ته یوازې د 2 اونیو پورې دلته اجازه درکولی شو. له دې وروسته به تاسو دلته ناقانونه وګڼل شئ. او دویمه خبره دا ده چې تر څو پورې دلته اوس کوم غلط حرکت ونه کړئ. او بله خبره دا ده چې تاسو سره یوه وړه بیړۍ ده چې زه به د دولت لخوا کاریګرو ته امر وکړم
چې ښه یې درته مضبوطه کړي. کوم سامان چې په بیړۍ کې پکارېږي هغه به بې له کوم معاوضه تاسو ته په بیړۍ کې ځای په ځای شي او په خوښۍ به مو له دې ځایه رخصت کړو. زما په فکر تاسو باید جنوبي امریکا ته لاړ شئ. کیدای شي هلته کوم هیواد تاسو ته پناه درکړي او بله دا چې د ونزویلا طرف ته په غلطۍ هم مه ورځئ. په لاره کې به ګیر شئ او بیا به په کالو کالو پښیمانه یئ او چې کله د مرګ خولې ته برابر شئ بیا به مو د فرانسې دولت ته وسپاري.